کوم څوک چې لمونځ په جماعت سره کوي د هغه په باره کې چې څومره ګټې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي راسو چې درته وایم. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کوم څوک چې په جماعت سره لمونځ ادا کړي بجای د کور یا د بازار په جماعت سره لمونځ ادا کړي د دې لمانځه 25 درجې چې د الله ورکوي. په بل روایت کې راځي 22 درجې الله ورکوي. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم څوک چې په صحیح طریقه سره اودس وکړي بیا مسجد ته د لمانځه په نیت باندې راسي پر هر قدم باندې الله تعالی یو نیکي ورکوي او پر هر قدم په بدله کې الله تعالی دته یو ګناه هغه معاف کوي. بیا که چیرې څوک رالی د لمانځه په انتظار کې په مسجد کې کښېنستی چې څومره وخت دی په مسجد کې ناست و هغومره وخت به قدر الله تعالی د دې په بدله کې دته اجر او ثواب ورکوي. او څوک چې مسجد ته رالی د لمانځه په انتظار کې کښېنستی په مسجد کې انتظار وکړي نو فرشتي د ده دپاره د استغفار دعاوې کوي. فرشتي الله ته وایي یا الله د دې کس ګناه یې ور معاف کړه، دې کس ته بخشش وکړه، یا الله پر ده باندې رحم وکړه، یا الله د دې طرف ته توجه وکړه. فرشتي ورته دعاوې کوي. لیکن نن سبا موږ 15 وخته لمونځ په جماعت سره نه دی او د لمانځه په انتظار کې غوسه کله جماعت چې کوو هم کله یو رکعت راسه تیر وي کله 2 رکعت راسه تیر وي کله جماعت په اخر کې ورسو. نو که غواړئ چې فرشتې تاسو له دعا وکړي، که غواړئ چې د فرشتو تاسو لپاره د رحم دعا وکړي نو د لمانځه 15 منټه مخکې د لمانځه په انتظار کې کښېنئ په مسجد کې. دا به ستاسو لپاره غټه ګټه وي. دا ویډیو لازمي در سره شیر کړئ چې څومره خلک پر دې باندې عمل وکړي ثواب کې تاسو سره شریکان یاست.